سلامونه ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله تکړه او تازه بس په اوږدو لارو کې د غټ رنان خورا نه ایښه خیر پر صورت موږ خو تللي وو د خیره سره کابل ته تاسې هغه بله برخه وکتله چې موږ زموږ افغانستان په نوم تاسې ته یو هنري فلم وړاندې کوئ چې د هغه موږ تقریبا 3 برخې په نظر کې وې چې یوه یې د کندهار څخه تر کابله پورې وه هغه جوړه سول تاسې ولیدله یوه بیا د کابل څخه تر پغمانه پورې وه یوه هم د کابل څخه تر پنجشیره پورې وه چې دا هره برخه به دغسې وایي لکه هغه چې و خو نه پوهېږم چې څنګه داسې یو څه وسوله د اجا هغه په کور کې ناجوړي وه نو زنګ ورته رالی چې رښتیا ډېر سره پریشانه سولو ډېر مو طبیعت خراب سو خو خوشبختانه به وایم چې اوس د غزني په ښار کې یو دلته اوس بیرته اجا هغه ته زنګ رالی چې نور تشویش مه کوو ځکه تاسو په سفر کې یاست مریضۍ بس خیر و خیرات شکر دی جوړ و روغ نو خوشحاله سولو دلته ودرېدلو ښاغلي حبیبزي صاحب یو څه انګور راواخیستله نو ما ویله چې راسئ لیدونکو دپاره یو بله خپرونه وکړو چې تر څو دوی ته دا معلومه سي دوی خبر سي چې زموږ هغه د زموږ افغانستان په نوم کوم هنري فلم چې هغه ولې بله برخه جوړه نه سوله یوازینی علت یې دغه و چې دغسې یو زنګ رالی او دغسې موږ پریشانه سولو نو چې هغه مشکل دی و واقعا هم دوستانو دا مشکل بس شکر دی چې اوس په خیر سو دغه شکر دی رانیولي دي ډېر ښایسته انګور دي نور پرېوړله پټان صاحب دی ته د دې او سیام صاحب ته څنګه زه بیخي ښایسته یم دا ووایه چې د مخکیني سفر څه دی څونه خوند واخیست ډېر ښایسته ډېر خوند یې وکړي پټان صاحب یې اندازې ښه خوند یې وکړي خدای دې ته دواړو ته یې چارواخ هم داسې په سفرو کې اجا غام یادوه پټان صاحب محترم الله پاک جل جلاله بنده ته هغه ورپېښوي چې خیر یې پکښې کړي د بارک صاحب محترم ورور اجا هغه د ده به په دغه کې خیر و چې را روان زموږ به په دغه کې خیر و بلکل لیدونکو د ټولو به په دغه کې خیر و ژوند دی دا سفرونه پای نه لري نه پای لري دغسې زر فلمونه به درته جوړ کړو زر تمثیل پارسیه به درته جوړې کړو انشاءالله چې ژوند دی روغ بشر یې موږ به کار کوو یعنی زموږ دغه هدف دا و چې یو 3 وړونه ځي مثلا ولایتونه ګوري په ضمن کې د خپل افغانستان انځورونه مثلا د بازار انځور راخلي او د ولایت انځور راخلي په هغه کې مثلا زه یم په هیڅ نه یم خبر چې دا کوم ولایت دی دا کوم ولسوالي ده دی ډېرې پوښتنې کوي یا ډېرې خبرې کوي او حبیبزی صاحب چې زموږ مشر ورور په هغه کې هغه بیا د ځایونو ټول کتلي یعنی زموږ په هیواد کې داسې کسان شته چې باور وکړه ولایتونه یې نه دي لیدلي نه دي لیدلي داسې کسان شته چې په خپله په کندهار کې دي خو دې د کندهار ساحې نه دي لیدلي یو چاته یو ځای ور یاد کړي وایي دا کوم ځای دی ما نه دي لیدلي نو داسې کسان نو زموږ هغه کم برخې چې دي مثلا موږ پلان کې لرو چې ډېر ولایتو ته ولاړ شو سفرونه وکړو هغه د ولاګو په شکل خو موږ په تاسې باندې لیدلي دي تاسې خپل هم لیدلي دي خو دا ځلې موږ یو نوی پلان په لاره اچولی دی چې په لیدونکو باندې داسې ګورو چې نه دوی خسته سي تفریح هم پکښې کړي ورور دا اوس تاسو جوړ کړی وږی یم څنګه وږی دا اوس دا خبره ده چې وږی نه یم وږی انګورو ته وږی یم دا خبره چې په یاد پتنګه چې ده به راته وویله ولایت ته ولاړ شئ پتوس باندې د کندهار نوم یادېږي دواړو ته وایم دا اوس چې موږ ولاړ یو دا په غزني کې یو پمپ دی باره پسې راځئ دا نو اوس خبره شوه دا اوس کار نو لیدونکو تاسو را سره اوسئ دا چې دا ولاګ به تر کومه ځایه پرې رسېږي یا دا سفر به تر کومه ځایه اوس موږ کندهار ته روان د خیر سره تاسو را سره اوسئ موږ به مجلس کوو بانډار به کوو ټوکې ټکالې به در سره کوو نو راځئ د خیر تاول سفر خوندور و سفر خوندور و بیخي ښایسته و او ګوره روانه سیام راوځ کېږه خبر درته کوم هلته چې کندهار ته ولاړلو بیا حال ونه وایي چې دی داسې کنجوسي یې کول دوسي یې کول پلان یې کول مستان یې کول ورته دی کل خراب اچوي دغسې ووایه زه خو ولاکه به له کم وایم په مشر ورور ولاکه دا نه خبره زما په یاده په مشر ورور ولاکه شی رانیول دی او دا پتنګۍ پتنګۍ ګل دی پتنګۍ قربان زمغال نه وایي سال وایه ستاسو پته نه کوم ته ولاړ سه سهار روشونه
ماښام بوشونه بریانیانې راباندې خوړلې همدا شی لا ولاکه راباندې پیسې چا ورکولې پیسې خپله ورکولې دور ورکولې خو ما 2000 ورکړې ما جاب غلا کړې وه څه ته سپاره جمع کړې وې هغه پیسې وای موږ مستر څخه دا ګرځ شو وړي دي پتنګ هغه د دې ته راکښنه 5 روپۍ خو نه راکې ستا په جب تا ته خرابات کو ما جوړه د خراباتونو راته کوي هغه ما څه پیسې کړې وې بل پر سر خان مشل مسوار نه پتنګ دا پتنګ راکښنه وو پیسې پاتې ویږي دا زما کښنه بنا لا کرور نه دی بنا لا کرور څه پلان مرته واست کړی دا ورور لاګه نه دغه کیسه ولا بيبزای صاحب قربان دي وشت هغه دغه کیسه د ډیر کسان چې په میلات للی باره چې میلا وکي چې دا خوځي کور ته بر خراب د خپل منځ کې پلانونه سره جوړي ته به دا خبره نه کوي ته به خبره نه کوي خپل ته د دې امن پینو کات نه نو تر ډیره حد چې څوک زی اول باید امن پینو کات پرې نشته کې پرېږدي نو بیا باید بیرته دی خو د غم نه چې معنا دا داس کاغه مو وای دغه وای اوس به دا وش ډیر بد بیره باندې واله اوس موږ درګسنه راوو ته د خیر سره د ښه ډیر رانو نو همداسې نه هلته بره پر درای د انداز خبره وسی نه هغه کې موږ انګاجمانیو هغه لکه څنګه مخستا جاب پیسې مغلا کړی هغه د امر دغه د انداز پاره مله کې باید دی انداز باید پاره مله کې وای کنو واقعا نم ګوره وای چې حساب سره کاوه ملګری انډیوالان ارزای کبابا صاحب ته ځي کدالې ته ځي د کنداریان ځوانان شیم خپل د ولایت ته مثلا که شاغه ته ځي که ارزای ځي وای چې حساب سره کاوه هغه تل سره ناست او دغه به حساب چې ځي د دې به یو میله یا دوه میله زور به درې میلي بلا به سره ځي داسې دی ګوره ځوانان دي زموږ داسې کنداریان د کندهار ځوانان یو خوی لري ځان وژني تر انډیوال ځان کم نه راولي که څه هم د پیسې پورې وي که څه هم د 200 یا 300 خو دغه پل خرابات درته کوي دا خانه لري نه مګر و داسې درته وایم اوس که حساب مابین سره دی د 300 نه ځي 500 به نه ځي یو نیم سړي سره واچي چې لس کسه چې دی 1500 افغانۍ په دې 1500 افغانۍ هم میوه کېږي هم نشابه کېږي مثلا که درته چې هر څه د میلې په برابرېږي یو خبره کوم ښایسته خبره ده خدای پاک سخي دی بې شکه سخي انسان یې خوښ دی ښه خبره ده تاسو نه دی خوښ دغه مه وایه اوس نه یم ما تاسو کله خراباتونه نه دي کړي دا اوس ګوره د جیش افغانۍ راڅخه دي چې دا مازې درای ته ورسېدو لسۍ ستا دی لسۍ ته پتنګې دی لسۍ زما دی چې مې ولې خورې ولې نو 15 ستیس درکړم دا سفرین انا ته صفات وکما سيدي انا ته بس تعرف لا لا مره مختکوانا چې مختک برمه دغه سکه وجه در بدل می دا ګرد کابل کې مې دا نه خبره په اثر دغه سره کې سیام یوان توپ مکو لسۍ به کو سره د جیش افغاني کار سم راځي با سم دا ور سره وې من لسۍ شدي هغه د چا پرچم پلش سم باید کنات وسی او د سر وسه پوری په غرول کیاس هغه لکه کم هغه دغه کم دغه چې مو جوړ کی موږ خدا سيو پتنګي وروره یو رقم مثلا مو مسلین یو چې چیرې موږ ته کیمرا ونیول سي موږ ماده سو لایټ را باندې ولګیږي موږ یو رقم رول ته ولګیږو که سم وس کچیر ته موږ مرکه ته راغورسي بیا به موږ عادي خبرې کولای بل نور خبرې به موږ کولای وس ما سیام صاحب رول کی بشکه چې یاس حبیب زئی صاحب قربان وزو دروله وزو سیام صاحب راځه د خپل ژوند تر ټولو یو خوږه خاطره راته وای قربان سم پټان سم محترم ډیره ښایسته پر ځای پښتنه جوړ کړل نو ما چې کله واده وکړي نو اته کاله ما اولاد نو اته کاله ما اولاد نه درلودي نو اته کاله بعد بیا خدای پاک جل جلاله پر ما باندې مهربان شو ما ته الله پاک جل جلاله یو دخی راکړل ماشاءالله ورځ دې پتنګې او اورم د هغه ورځ خوشحالي چې زما نور پیدا سوله او زه خوشاله وم بلکم ونیا که خوشاله ما چول درې یک توله زمونه لا پاک ما ته راکړي دي دونه خوشاله وم بیا ادا بیا اندازې ډیر خوشاله لور به ډیره مهربانه ډیره مهربانه یو کنه مهربانه یو کنه زوی ځان ته دی لور ځان ته ده زوی هم د الله پاک جل جلاله رحمت دی او لور هم رحمت دی دواړه د الله پاک تحفه ده زوی نعمت دی لور رحمت قربان سم دواړه اولاد کسره مونږه ما کاتم د پتنګي چویل لور درځي ډیره مهربانه نو هغه ورځ
دا سهار سه بیا تر ماښام پر ما داسې رسوي د ما چې ول په اختر دي ډېر خوشاله وم په هغه ورځ دا مې د خوشحالۍ یو ښایسته خاطره ماشاءالله جزاک الله. ښه ښاغلی سیام صاحب مهرباني پټان ته خپل د ژوند تر ټولو چې مثلا ستا نه یېرېږي او هغه خاطره ډېره ترخه وي یا مثلا ته ډېره زیر کړې هغه به کومه وي؟ چې زه ډېر زیر کړی دا خو نو ډېرې چې پټان صاحب خو یوه دانه به درته وایم زما پلار ته زما د قریبانو د خوا څخه خبرې سوي ول دی تمثیل کوي داسې دي داسې دي خو چې څه یې ویلي هغه ښه خوا نه کوي چې زه یې وایم نو چې حقیقت چې زما پلار ته وویله ول ته تمثیل کوې ویې خندل نه بره ما ته د زړه دونه زور راکړي چې ما وژړله بره زما پلار ته ما وویله مال چې ته زما پلار یې دا خبره راته کوي نو د پردي څه ګیله ده زما پلار په جواب کې راته وویله ول زه په تا ویاړم چې په تا پسې خبرې کېږي خلک په مړو پسې خبرې نه کوي نو انجمنه زما په هغه ورځ سر خلاص و چې زه یو څه یم بېشکه ماشاءالله ښه پوینټ ته دې اشاره وکړله سیام صاحب چې پلار او کورنۍ څوک تشویق کړي په داسې برخو کې چې مثلا هغه هره برخې یعنې دا برخې ویشل سوي دي څوک به استاذ وي څوک به نجار وي څوک به څنګه وي څوک به دا هره برخه نو چې په دا هره برخه کې څوک د کورنۍ د خوا څخه سپورټ سي هغه نور هم خپل د هېواد او خپل د ولس لپاره خدمت کوی سي او بله خبر درته کوم راځه پټان صاحب دې کوله پټان صاحب محترمه ده د خبرې مطلب اصلا دا و چې دی وایي زه یو څوک یم چې په ما پسې خبرې کېدلې یعنې که ښې وې که بدې وې خبرې په هغه چا پسې کېږي چې هغه کس توری وي معلومداره وي یو چا پېژندلی وي یو چا لیدلی وي یعنې د ده د مړو مطلب هغه مطلب و چې یعنې مړه یعنې په دې دنیا کې هم د اکثره خلک د خدای مخلوق دی د خدای دنیا د ګرځي نه دغه هر یو زموږ ته چې ده استاذ دی مثلا کارمند دی خدمتګار دی د خپلې کورنۍ دپاره یې زیار کښلی دی خدمت یې کړی دی ځان یې ستړی کړی دی او ته چې ممثل یې زه چې ممثل یم پټان صاحب چې ممثل دی موږ ته چې د کورنۍ سره سره د هېواد خدمت کوو بېشک د ولایت خدمت کوو د خپل افغانستان خدمت کوو نو واقعا هم سیام صاحب محترم اول زه په تا ویاړم دا چې ته خدمت کوې ګوره ټولنې ته مثلا پیغام رسوي ټولنې ته ورښیې چې دغه ښه دي دغه بد دي ښه کوئ بد یې مه کوئ نه دا یو غټ خدمت دی بیا د ده یو بل شی چې دی 11 اوازه لري ده ما ته پټان صاحب یو ورځ وویله ول ما یو اواز ده کوئ یو عکس هم راښکاره کوي ول کله چې ما هغه اواز ده کوي ول زما در انجرې د ستوني وینې راغلل او دا غټ کمال دی لیدونکو دا ډېر غټ کمال دی د سیام صاحب چې کوم کار کوي د سپین ږیري اواز د ښځې اواز د کوچني اواز مثلا رقمه څه شي دي هغه مایر سول شاروخان اواز تړتوړیک اوازونه دا اوازونه ته کوي دا غټ کمال دی په ځان کې یو غټ هنر دی اوس مثلا که چیرې د ولایتي سیالي سي مثلا راځي کابل کندهار کابل کې څنګه ممثلین سته کندهار کې څنګه ممثلین سته ته یو ستوري ته یو ویاړې د کندهار ته راولاړې داسې ته کابل ته ویلی سې چې زه 11 اوازه لرم ته هرات ته ویلی سې چې زه 11 اوازه لرم 11 اوازه خبرې کوی سم سته داسې یو کس په هرات کې چې 11 اوازه خبرې کوی سي دا یو لاسته راوړنه ده موږ داسې نه وایو چې هغه ولایت کې یسته یا نسته خامخا به یې یعنې په هر ولایت کې هر ځوان باید خپل وطن ته خپل افغانستان ته کار وکړي خدمت وکړي دا یو لوی خدمت دی پټان صاحب یو وخت یو ځای یو غونډه وه یو مشاعره وه یو ځای مې تمثیل وکړ یو سپین ږیری راولاړ سو هلته زما د نیکه پر ځای و ده زما لاس رامچ کړي ما ته دا ځان دونه کم معلوم سو چې ولې ده زما لاس رامچ کړي په جواب کې دا ګردو خلکو ته کتل ده راته ویلم ول ما معنا دغه سپین ږیری یم ما یو څو عمر در مخه د یو چا سره جنګ کړی و بیا بخښنې ته نه یم راغلی نه مې بخښنې غوښتې ده یو ورځ مې په یو رسنۍ کې ستا تمثیل واورېدی پر هغه ځای مې په ټوټاک ولاړم دغسې بخښنه وګوره دوستانو څومره غټه خبره ده څومره غټه او د پنده ډکه خبره ده دغه سپین ږیری چې دا هر څو ورځې خوابدي و د دې بل مسلمانه څخه دی په ګناه کې و دا د سیام صاحب د تمثیل په برکت دا سړی د ګناه څخه ووتی دغه سره خوشحاله سو ډېر ښه خوند یې وکړي واقعا بالکل نو دمه لرو د دمې وروسته بیا راګرځو د خیر لیدونکو ته چې لیدونکي خسته نه سي نه خیر اوسي پټان صاحب نو خوږو لیدونکو خبره مې دا کوله چې
د هر موسم پر رسیدو سره موږ باید دغه موسم دپاره تدابیر ونیسو. د مثال په ډول کله چې دوبی خلاصیږي منی را شروع کیږي په دې موسم کې دغه نه چې د ورځې ګرمي د شپې هوا یخي په دغه موسم کې د ماشومان خپل لویان په یو ډول ناروغي باندې اخته کیږي چې هغه زکام دی. اوس خپل زموږ سره ملګری حبیبزی صاحب را سره دی په دغه مشکل باندې اخته دی او دی خپل وایي چې په هر کال کې په دغه موسم کې دغه مشکل راځي وچ کلک ټوخی ریزش بیلابیل نه جوړي. نو هدف مې دا دی وایم تاسو هم کوشش کوئ خپل د ماشومانو سره د زیات عمر لرونکو کسانو سره احتیاط کوئ. هغه چې مثلا ضرورت لري زموږ تاسو همکاري ته دغه سره باید موږ همکاري وکړو په دې چې هغوی د دغسې ناجوړیو څخه موږ تر ډېره حده پورې همکاري ورسره کړي که نه حبیبزی صاحب. یو خبر یادونه لرم ما لیدونکو ته بیا ووایم چې لیدونکي کې دا زموږ خپرونې اکثره ماشاءالله خدای دې غم نه راکوي پوه ډاکټران دا زموږ خپرونې ګوري نه. زما ټوخی چې دی موسمي ټوخی دی واقعا هم دا ستا د خبرو په تایید دغه کله چې دوبی وځي او ژمی را داخلېږي نو دوستانو په دغه شپو کې ماته ټوخی راسي او 2 میاشتې 2 نیمې میاشتې مې ډېر ټینګ په عذاب کې. نو که تاسو چیرې یو نقصان لرئ د موسمي ټوخي دپاره یو شی لرئ په کمنټ کې پټان صاحب ته ولیکئ چې دی ماته یادونه وکړي بیا به موږ دغه ستا کمنټ هر ډاکټر ورور چې هر پوه ورور چې هغه کمنټ به موږ شیر کړو پورته به کړو د نورو مسلمانانو دپاره چې هغه هم دغه د موسمي ټوخي سره مخنیوی وشي. مننه خیر اوسې پټان صاحب دغه یوه یادونه مې درلودله ونه کړله. کور ودان ډېره مننه آباد اوسې. نو دا چې دغه زموږ خپرونه یا دغه کوم ولاګ چې دی چې دا پر لیدونکو ونه غمیږي موږ به بېلابېلې طرحې په کار اچو تمثیلي برخې مثلا تمثیل د حبیبزی صاحب او سیام صاحب خپل منځ کې کوي او پیغام در سره شریکوو مثلا هغه څه چې موږ لیدلي یا موږ تجربه کړي هغه در سره شریکوو چې دغسې یو څه وسوله یا داسې نه وسوله. په منځ کې اوس د ښاغلي سیام صاحب څخه یو زمزمه اورو د ده اواز به واورو. ما خو تر اوسه زمزمه نه ده اورېدلې تمثیل خو مې ډېر لیدلی دي. اوس بیا اواز واورو چې په دغه لاره کې یو دانه زمزمه راته وکړي یا ووایي ستاسې د سترګو بلا واخم ناز پر ما کوي یا قدم پیش یا قدم پس. نو راځئ د خیره سره د خیره سره چې د سیام صاحب منظره نه زمزمه واورو. زه به دا کیمرې مخ ورواړوم. اول خدای دوا می ماندرې می زړه شپ جانان تا چې راکې کم چلی کور بدګمان دی مې سم نیمه ملاقات وسو سر می ستا پر زنګونو ناسو بیا که سمه و منه مین پر تایم شایستا هر سړی سره کوږ ورسي وای د ما به پټان جوړ سي ماشاءالله صدقه جسم در ژبه راځي غږ جې له مکتبه در ما چیر سو لوړ میلمه دی ګران د ګرد کلي شناخته دی نه راځي نظر جې لوړ دی ګرانه کار جې برابر دی د یاري خبره وکه بیا رکب ماته رایلکه پر لار چیرسې سرو بن لکه هیرو اجدوګن. بس ته پټان صاحب بیخي سنوشه جان ولا واقعا سره چې ښایسته غږ لري ښایسته انجره ده نو واقعا چې دا یو بل استعداد و. ښه اواز نه لرم غزل نسم ویلی یوه اورو احساسې به ده شی نه لرو چې شره ما نه ده در وسه ما نه ده ویلی ټپې ووایه ټپې مې نه دي ویلي در وسه مسافري سخته خواري ده باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي وای مسافري مسافري سخته خواري ده ګرانه باران به اوري څوک به ځای که ځای نه درکوي نه پر دیوال که دوې کوترې ناستې ګرانه. پټان صاحب مهرباني نه مهرباني یوه غومبر کړي بله ځان سینګاروي نه چی شي مې ولید جاغه زمزمې د خوند اخیستی دی وای پر دیواله دوې ګوتې دوې که یا پر دیوال دوې ګوتې ودروي سړی دا اوس څنګه کار وای پر دیوال دوې کوترې ناست هم صاحب دغه ځله ډېره نه وه جاغه موټر په جې ودروي
منا بغلکی نس د و چې مټر غزار نه شه تا څنګه راځه. و شروع دی ولاد دی جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره ځم. راځه 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 چې سره ولاړ سو یا به یاران سو یا به تورې خاورې سو نه په ما د غبرګ لاسونه سره کړه د نغریرې به څوک جارو کوي نه د مازدیګر او مازدیګر ژړی الماره پر روغ وایه د رنځرو سلامونه مومن پر لوړه کلوړه غوندې کښېږدي چې خواره مورې هر سهار زیارت کوي نه په ما دې وکړه په تاوسم نصیب دې مسه په نکرزو غبرګ لاسونه مینه خو تا کړمه خو نه کړه اوس چې په نیمه پرې کوې ژړا راځي نه پر زړه مې ډېر دردونه تېر کړل زه به د زړه د لاسه خاص دوژخ ته ځمه دا شکی پر بازار عالم په سیخ پیلي و د دوو مینو زړونه ستا دې مبارک سي هغه خپل غویی زه به بیا پیدا کم کلي کې بل غویی. نو شجان ماشاءالله ښه خوند یې وکړي واقعا چې ډېر ښه خوند یې وکړي. سفر کې بانډار مجلس طبیعي بانډار پر موضوعاتو باندې غږېدل په خپل منځ کې مشورې کول یعنی دا ډېر ښه خوند لري. پټان صاحب محترمه دا واقعا زما په ژوند کې اولنین ځل دی چې یعنې د شپې پر 1 بجه زموږ سفر دی د کابل پر لاره کندهار ته روان یو. ډېر یاداشت دی دا یادونه غټ یاداشت دی واقعا. او بله ښه خبره خو لا دا ده ستا په خوله کې خبره په ګل دې بدله چې په دې سفر کې یا په دې یاد ساتلو کې زموږ سره د هیواد میډیا یعنی زموږ د کورنۍ غړي را سره دي او دغه ټپې دغه تنزیه بانډار مجلس دا ټوله ښه په مینه اوري او ګوري په کور کې فامیلونه ناست دي خویندې ناست دي مشران ناست دي ټوله بس دغسې په مینه دغه خپرونه ګوري نو دا بیا نور هم ښه خوند کوي. اوس فکر کوم یو څه اماده کړې ته یو څه اماده کړه زه به کوشش وکړم په لیدونکو به یو څه دغه د باندې دغه زموږ تاسو د ښایسته وطن دغه باد شمال زه به 2 بیت اورېدونکو ته ووایم. مهرباني. یو غم د بېوسۍ دی او دوهم غم د لالې دی. یو غم د بېوسۍ دی او دوهم غم د لالې دی. زما د لیونتوب امکان په سلو کې نوي دی. الله دې نه کوي الله دې نه کوي. بازار دی د سړک د پیادهرو پر منځ ولاړ یم. بازار دی د سړک د پیادهرو پر منځ ولاړ یم. ستا زنګ هم را روان دی او رکعت هم اخیری دی. الله رکعت هم اخیری دی. اواز مه خورې. زه به دغه د باندې هوا وګورم چې څنګه ده. مهرباني پټان حاجي آغا ستا اجازه ده؟ حاجي آغا دا زموږ مجلس خو نه غمیږي او ښه دی چې دغسې بره به تا ته خوب هم نه درځي. وایه ښه دی دا نو زموږ د سفر را سره ملګرو اوس نو تقریبا ښه ده چیرې یو چاته معلومېږي دونه ښه دی عمومي ډمبر جوړ دی پر عمومي ډمبر روان یو ځای ته خو مو رسوي نو سفر مو دی بې خطرې او په دې سفر کې ښه خاطره دا ده چې تاسې زموږ دغه ښایسته خپرونه ګورئ د خوا چې راتللو هغه مو وکړه ځانګړی هغه م یو نوی زموږ یو نوی آغاز و هغه مو وکتئ او اوس دا ځلې دا خپرونه ګورئ
نو ډېر ښه خوند کوي. په دې کې به بیا د ښاغلي سیام صاحب څخه یو زمزمه اورو، د حبیبزي صاحب څخه به یو ټوک یو تنزیه څه غواړو. او زه خو نه چې زه هم کوربه یم او هم دغه یم هم اورېدونکی. نو زه کیمرا ورګرځوم د ښاغلي سیام خواته، وګورو چې دا ځلې څه آماده کړي دي. انشاءالله تاسې به هم خوند ورڅه واخلئ. پټان صاحب زمزمه به درته وکړم. ښه په لوړ غږ. تا چې د زړه وکور ته زه کړمه دننه جانانه، یو جهان مننه جانانه. تا چې د زړه وکور ته زه کړمه دننه جانانه، یو جهان مننه جانانه، یو جهان مننه جانانه. زما به ته یادېږي یاره، زما به ته یادېږي یاره، زما به ته یادېږي یاره، زما به ته یادېږي یاره. که د جنت په منارو کې ژوند کومه جانانه، یو جهان مننه جانانه. تا چې د زړه وکور ته زه کړمه دننه جانانه، یو جهان مننه جانانه. په ما دې څه وکړه چې ولاړې، په ما دې څه وکړه چې ولاړې، په ما دې څه وکړه چې ولاړې، په ما دې څه وکړه چې ولاړې. ځان دې په خپله بې دیدنه کوي مینه جانانه، یو جهان مننه جانانه. تا چې د زړه وکور ته زه کړمه دننه جانانه، یو جهان مننه جانانه. یاري دې وکړله ولاړې، یاري دې وکړله ولاړې، یاري دې وکړله ولاړې، یاري دې وکړله ولاړې. څوک د کرلي کښت نه اخلي لاسونه جانانه، یو جهان مننه جانانه. تا چې د زړه وکور ته زه کړمه دننه جانانه، یو جهان مننه جانانه. یاري که یې پر سر بیرېږي، یاري که یې پر سر بیرېږي، یاري که یې پر سر بیرېږي، یاري که یې پر سر بیرېږي. څوک چې یاري کړي سر په لاس کې ګرځوي نه جانانه، یو جهان مننه جانانه. تا چې د زړه وکور ته زه کړمه دننه جانانه، یو جهان مننه جانانه. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو خو خوب نه درغلی یا ما چې داسې خوند راکړي داسې بیده یې کړم. نو ته به اوس ټوکه راته نو زه ټوکه نه درته وایم پټان صاحب محترمه، زه به یو شی درته ووایم چې ونو کې فن پکښې کې دي. ماشاءالله دغه اکثره کشران د الکان چې د بل دودونه زده کوي نه، هندي دودونه یي مثلا یا تاجکي یا ایراني، نو د هغو څخه دې لاس واخلي، د زما شعر جې واوري، د زما د شعر څخه جې پند واخلي. بېشک اورئ. وایي عجب الکوان سول د مکتب پښتو ویلی نسي، عجب الکوان سول د مکتب پښتو ویلی نسي، په انګلیسي کې نمبر 1 دې بنجېدلی نسي. او د خپل وطن د باچاهانو یې نامه نه ده زده، د خپل وطن د باچاهانو یې نامه نه ده زده. د سلمان خان او شاهرخ خان د پلار نومونه اخلي. صد آفرین صد آفرین. وایي د خپل وطن د باچاهانو یې نامه نه ده زده، د سلمان خان او شاهرخ خان د پلار نومونه اخلي. او مور پلار یې واستوي مکتب ته دی فلمونه ګوري، مور پلار یې واستوي مکتب ته دی فلمونه ګوري. د درمندر مطابقچن ښه ډایلاګونه وایي، وایي مور پلار یې واستوي مکتب ته دی فلمونه ګوري. د درمندر مطابقچن ښه ډایلاګونه وایي. او د دې ترڅنګ چې ځینې وپوښتې معنا د کلمې، د دې ترڅنګ چې ځینې وپوښتې معنا د کلمې، دی مطلبي وي عجب ښه مطلبونه وایي، عجب ښه مطلبونه وایي. وایي د دې ترڅنګ چې ځینې وپوښتې معنا د کلمې، دی مطلبي وي عجب ښه مطلبونه وایي. او قرار قرار میده میده مومن اختاوي په دې قرار قرار میده میده مومن اختاوي په دې چې
چې زین کوټه سي په 400 کې پټاټې خرڅي. نو دا ترخه هم ویلی سو خوږه هم ویلی سو. ترخه ځکه ده چې دغسې ځوانان چې لیدل کېږي دا ښه خبره نه ده. او خوږه خو دا ده چې دا یو تنزیه دی او په دې کې خپله پیغام پروت دی، په دې کې خپله پند پروت دی. د دې څخه باید موږ ټوله اخذ وکړو په تېر بیا هغه کسان چې داسې یو ستونزه ولري. نو دا تر ټولو ښه خبره ده. زه بیرته کیمره راګرځوم خپل ځان ته. نو حق لرې ولا چې رښتیا سي دا د سیام صاحب او د بیبزي صاحب هغه کوم څه چې آماده کړي وو واقعا چې ټوله شوی. خاص ډول بیا بیبزي صاحب داسې ټکو ته اشاره وکړله چې یعنې هغه باید ونیسي. مثلا ګورئ تعلیم دی باید وکړو، پر ټولو باندې دا لازمه ده چې تعلیم وکړي. او دا چې خلک وایي مثلا زما وخت تیر دی او زه نسم کولی واده او دا یوازې ځان تیر باسي و د کورنۍ مسؤلیتونه ځینې مشکلات دی دې ته نه پرېږدي چې تعلیم وکړي. خو بیا هم باید تر ډېره حده کوشش وکړي کله چې په دنیایي کارو کې موږ څونه مصروفه یو باید یو څه د تعلیم خواته هم بیرته توجه وکړو او پر خپل وخت باندې تعلیم ته مخه کړو، یو څه نه څه تعلیم زده کړو. او دغه تر څنګ مې خبره دا کوله چې په ژوند کې د خپلو والدینو ډېر قدر وکړي. موږ په بار دا یادونه په ډېرو خپرونو کې کړې ده، په ډېرو ولاګونو کې چې دغه مور پلار چې دی دا بیا نه پیدا کېږي. نو موږ تاسې باید د خپلو والدینو خدمت وکړو تر کومې اندازې پورې چې موږ کولی سو هغونه د دوی نازونه واخلو. ولې موږ چې کوچنیان وو حبیب ځای صاحب موږ تاسې چې کوچنیان وو مثلا پلار به په وږو کې ګرځولو، پلار به بیولو بازار ته موږ ته تاسو ته بیا باسکال موټرسایکل البته موټر کوچني شیان به راته رانیول چې دا زموږ ارمانونه وو که نه. نن ورځ چې پلار یا مور ولویږي یا مثلا د ډېر عمر سي نو دوی هم هغه څه ته ضرورت لري، دونه مینې ته ضرورت لري لکه څنګه چې په کوچنیوالي کې دوی موږ ته راکړي که نه. نو اول ماته بیا ټولو ځوانانو ته د خدای پاک وس وتوان ورکړي چې د خپل مور پلار قدر او عزت وکړي. هغه چې نسته ورسره شتون یې هغوی ته د زړه صبر غواړو، هغه چې کوم ناجوړي دي هغوی ته د خدای روغ صحت ورکړي. نو دغسې خبرې دغسې بانډار دی. خبره ده داسې خبر دې راپه یاد کړه پټان صاحب ژوند مې غواړي چې ویې وایم. مهرباني ویې وایه. دوستانو واقعا پټان صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړله. هغو ځوانانو ته مې دا پیغام دی، هغو ورونو ته، هغو ځوانانو ته چې دا واده وکړي او د ده څه پښه دا تړ سي، یعنې مور هم انجیره سي، پلار هم انجیر سي، خویندې هم انجیرې سي. نو ځوانانو تاسو ته وایم چې هغه پلار چې ستاسو سره یې دونه زحمتونه کښلي دي، هغه مور چې د مور حق نه ادا کېدونکی دی چې هیچا نه ور ادا کړی دی او نه به ور ادا کړي، تاسې هغه مور هغه پلار پر یوه واده باندې وغورځوئ. دا به زه وایم بیخي یو بده خبره وي. زه وایم د ټولې کورنۍ سره مینه او محبت وکړه، د پلار سره، د مور سره، د ټولو سره د اتفاق اتحاد. الله جل جلاله دې په ژوند پرشان نه راولي، پرمختګ وکړي. نو پر موږ تاسې هر ځوان باندې دغه لازمي فرض ده چې د خپلو والدینو مور او پلار قدر او عزت وکړو. سهار راوځو پښې او لاسونه یې ورمچ کړو او ماښام ورځو پښې او لاسونه یې ورمچ کړو، ځکه چې مور او پلار غر دي غر د کور چې نه یې دا کور خوند نه کوي. زه نه مور لرم نه پلار لرم، دواړه وپاسې وي. الله دې وبخښه د ټولو، الله دې جنتونه ورکړي د ټولو مردګانو سره. واقعا هم د دې یوه چپلکه چې زه اوس په کور کې ووینم زه هغه مچوم او ورته ژاړم. نو خو اوس ګوره اوس ته یوه ثانیه بانډار نه سې پیدا کولی. پټان صاحب چې ما ته یوه ثانیه د مور د پلار بانډاره پیدا سوی وای، زما چې هر څه هستي د هر څه چې په جیبو په کور کې لرم، زما یې قسم په خدای چې ما پور کړي وای د یوې دقیقې د بانډار لپاره چې ما دې لیدلي خو هغه نسته، هغه لیدنه و هغه نسته. نو قدر یې وکړئ، عزت یې وکړئ. ځوانان یاست، کور ودان مننه، بیا مننه، خیر اوسئ. نو لیدونکو موږ به بیا راګرځو، یو دمه به واخلو، بیا به راګرځو خپل بانډار او مجلس ته. بانډار او مجلس به مو بېلابېلې برخې ولري. وروسته راګرځو، مطلب خپرونه مه تېروئ. وروسته راګرځو تمثیلي پارچې ته چې سیام صاحب او حبیبزی صاحب آمادګي ونیسي. په دغه موټر کې، په دغه چوکۍ کې دوی به یو تمثیلي پارچه جوړوي چې په هغه کې به پیغام هم وي. تاسې به نو ډېر تمثیلي کلیپونه لیدلي چې پر سټیج یې، پر آینو مینه کې، په بازار او پر ځای کې. تاسې راسئ چې نن موږ په موټر کې تمثیلي پارچې، مشاعره، بیتونه، هر څه درته ولرو. بس حاجي هغه ته به خوب هم نه ورځي، مجلس به هم کوو، بانډار به هم کوو. یو سربسته خپرونه به په دغه موټر کې، په کوم موټر کې
زما په بسنتي موټر کې دا چې دی دا بسنتي ده پټان کندهارۍ ایسته کومه فقط بسنتي پر لیکم بسنتي لکه نور بس ده تر پزه دې کړله دا څه حال دی په کلي کې د پرچونو والا پوره وړي په بازار کې د مسترخانو والا پوره وړي موسیقت ورته دله وړي ستا ته راسته پر لاره نه سم تللی ریډي والا راته ودرېږي ورو دې 3 سبا غونې د سبا اصلي نو که اشاره مه کوه یا وکه ځوان سړی دا کارونه مه کوه او تا ته څنګه خلکو سره کښېنې دا موسیقلانو پایې پورته کوي دا ټکرونه کوي د 2 خلکو سره ستا ناست ولاړه ده سبا به خدای نکرده ته بل په سره ناست چې ته به ټکر کړی یې بره به خوش کړی پښه به در ګوډه کړی بیا زه څه در وکړمه دا مه کوه نو کوي ځان اصلاح که دا مه کوه ګوره لوی سړی یې ماغزه لرې په سر کې نو ولې دا پورونه کوي ولې دا دارونه کوي لیونی کړی دي یم زه کور وچلوم کور وساتمه که ستا پیټې غمونه په سر یوسمه ستا انډیوالان سړی څه پوه وکړي زما په انډیوالان څه سوي دي فرزانه کار زموږ زیاته ته کې پیسې یو کښته کوه نو دا اوس سم ځه دا خو ښه درته وایي نو دوی په ما څه کار لري زما انډیوال دی ته زما ورور یې زړه یې در باندې خوږېږي پر ما یې د چا زړه نه خوږېږي ما شکر دی خدای پاک لاسونه پښې راکړ جرڅه یې راکړ په چش پر ما زړه خوږېږي دی که زما دوست دی ما ته چې 200 لکه راکړي اوس راسه نو کوي ای خو دغونه بازوګان دغه د بدن خدای درکړي دي خپله خواري وکړه خپله یې وګټه خو دغه زه درته ګاډیم چې د بل کورونه مه کوه د نیمو شپو پورې ورکې په بنډارو پسې بنډارونه کوي د هغه ماباله چې بیا راسې پښې دې غځولي راته د سرې غرمې پورې بیده یې نو چې د سرې غرمې بیده یې خو سهار وختي راکښېنه شل لمونځ او اودس کوه خپلې خواري ته چې وځه خپله خواري پاکه حلاله کاږه ګوره پر پلار به ګران یې پر مور به ګران یې زه چې مشر ورور یم پر ما به ګران یې دا خو له زه مور بابا ته نه وایم چې دی داسې بدلاري کوي د داسې خلکو سره کښېني د باندې خو زه در خبر یم هغه نه دي در خبر دا که هغه خبر سو بابا د کوره دې باسي د کوره زه ستا لیاز مراد کوم چې ته زما مشر ورور یې که پردي سړی ما ته ویلي وای چې در کوره چې باسي ما په هغه څه ټم کړی وای وروره سړی داسې نه کوي زه هم د سړو مغزو څه کار واخله ګوره دا ځواني پر ما هم راغلې ده پر ما هم راغله تېره سوله دا یم ځوان سولمه دا یم تقریبا د 15 کالو یم د تجربې مې ولیدلې دغه فالتو کارونه دي دغه چې ته په اخته یې دا بې معنا بانډارونه بې معنا پورونه بې معنا مصرفونه دا دي خرابات مې وکړي دا دي چې ونې که پیسې ورکړې زه یې ورکومه څه معنا لري مسکینان خلک ما ته انډیوالان ته کم راولې ته داسې ته چې بانډارونه نه کوي کم خیر جوړې دي زه خو چې بانډارونه کوم دا خیر مې ول دي بېکاره یم پیسې ته راکړه پیسې د بابا څخه د مور څخه غلا کوم د مور په پیسو خلکو ته خرابات کوم د پلار په پیسو خلکو ته خرابات کوم ستا په پیسو خلکو ته خرابات کوم ته خو دغونه نه کښېنې په خپل پیسو شاته خرابات نه شې کولی عقل دی څنګه ماغزه دي په سر کې پراته دي د خپلو خبرو څه دي وشرمېږه زه درته وایم خپله یې وګټه ویې خوره رایه وله د هغه ملګري انډیوالان ښه ملګري پیدا کړه ښه انډیوالان پیدا کړه رایه وله کوټې ته ښه ډوډۍ ورته وکړه ښه ورجې غوښ به وخوره ښه بانډار وکړه هر بانډار چې ورسره کوې ښه د خدای بانډار ورسره وکړه زه درته وایم د سنګینو خلکو سره ګرځه سنګین بسې ګوره سبا بل سبا موږ مجبور یو کوزده درکوو هغه راځي په دا کلي په وطن کې پوښتنه کوي چې دا سیام څنګه سړی دی ته زما مشر ورور یې یم پر مشرتوب پاتې شه فالتو خبرې مه راته کوه ما داسې خبر سړی مشر ته نه کوي چې فالتو زما خبرې ګرد هره خبر سره زر دي وتا ته ستا و سر نه خلاصېږي ته چې وطن نه کولې په ځوانۍ کې دا کارونه همدا رقم خو مې هم نه کول چې د پلار ته پور پرېږدمه یا مثلا د داسې ملګرو سره ګرځم چې هغه پر غلطه لار روان یي یا په موټرسایکلانو پایې پورته کوي یا ګرده ورځ لچګۍ کوي ځغلي ګرځي زه درته همدغه علامې مه کوه پرېږده ګوره زه دغه ځای نښه که تا ارمان ونه کړي چې د اولادو خاوند شي چې دا مشر ورور مې ما ته څنګه سره زر خبرې کولې او ما سر نه خلاصوي نور زه او ته ما دغه ته درایې چې بابا ویل د کوره دې باسم دغه ته ما درایې چې زه تا د کوره وباسم غوټه چې په لاس درکړم زه د هغو انډیوالانو سره باندې پر موټرګاټ کاجه د سره ایږده ورې اغونده ورې لوشوه زه بالا ګرځه زه جم بالا د کوره پسې اخلم نو خو دغه خبرې ته ما درایې دا سر ولې ته به د خپله خبر نه شرمېږې چې ته ما ته وایې ستا په پیسو خرابات کوم د بابا په پیسو خرابات کوم خو ویې ګټه نرسه خپله یې وګټه خپله یې وکړه څنګه ماغزه دې په سر کې پراته دي دا سره کم کشران دي د نن سبا زمانې ګر سره سر نه خلاصي بیا داسې نه کوم حبیب زی صاحب بیا داسې نه کوم دغسې دغه خبر وکړه ته یو وارې مو وبخښه بیا داسې نه کوم نه دي
باسم زما ورور زما پتا سوړ باد نه دی پیرزو چې پتا ومشنیږي بیا ځای خراباتونه نه کوم خپل چې د روزانه کار کوم شاباس شاباس ګوره آباد وسه سار وزم ماشام راځم د مور پلار سره ساته الله دې ارزوان دغه سکي الله دې ارزوان دې هدایت وکړي الله پاک اصلاح کړي ټول افغانستان ځوانان اصلاح کړي دغه اصلاح زما ورور زما د ملا تیر زما شاته ودرېږه پر وغوړ خدمتونه ارامر چې کوي د خدای ګوله د سره نیمه کوم زه ورشي پر وزم تاته ډوډۍ درکوم زما ورور کې زما د ژړه سره مجاړه ولا مختم چلا راځي مجاړه سیاو مجاړه ګوره مجاړه والا ستې اصلاح ولا کور ودار سیاو مننه خیر نو دا چې څو نمرې د حبیبزي صاحب او د سیام جام پر تمثیلي پارچه باندې تاسو ورکوي هغه کلم ساز په لاس کې دی البته د ټلیفون کیبورډ کولای شي چې ولیکي چې پر دغه تمثیلي پارچه د دوه ته څو نمرې ورکوي زه به نه وایم ځکه قضاوت مې تاسو ته در پرې شوی او موږ په الحال د جنډې د سیمې څخه راووتلو د خیره چې غزنی مکور جنډا دا ځای مو شاته پرې شوله او مخ د کندهار پر لوري باندې روان د خیره سره بخښه کوي نو موږ هم لږ سره بدخواب خبرې مناسبه لکم کیږي نو تاسو بخښه راته کوي اجازه ته خو ستړي سوي نه یا زه نه ستړي سوي شرواني زه چې بس اجازه ستړي نسی زبم یو څه ډرایوینګ ورسره کوم لږ ویني ډېر نه لږ په دې خاطر چې زه چندانې نه پوهېږم د غټو لارو سره نو زه وایم چې احتیاط به ولاړ شو د خیر سره چې تر څو خپل کور ته په خیر ورسېږو او جالبه خدا د شپې تقریبا د څو بجې دي 12 بجې دي او بالا نو اوس کېدای شي د خیر سره واقع دی لري موږ 2 بجو ته ورسېږو د خیره د حبیبزي صاحب کور ستا کور چیرې د حبیبزي صاحب ما کور خو په قاسم پل کې دی قاسم پهلوان اکا کارتا قاسم پل او سیام صاحب ستا کور زما کور د کندهار ښار په نمه نه کې په لوواله کې دی دا جا کور په چونۍ کې دی زما کور په اینو مې نږدې اوس نو په نمه نه سره سره ورستلی دا اوس موږ په دې څه وکړو کم یو د کومه ځای رسه شو علاقه د اډې ته چې ورسېدل ولا ورته په مخه مو شوه یا ځان باندې کاږي په ټر سم نش په دې مېلمانوي د خیر سره تا واردم نو شبلستان شکر بچی شل تکان د شپې وای یخي وس نو خو موږ بیا کوټه نه لرو یا ته پټان صاحب سره پاتې سره کوم ورور پر باندې دیږو تکان ته پټان صاحب سره پاتې سره زه به د خپل موري کې پر ځان ورسوم ځان رسو ورور زو سره پاتې همزار وخت د پټان بازو یم بشک و سیام صاحب او البته حبیبزي صاحب مخکې ویله وای برابر د خیر ولاړ سو دکان ته دکان کې به کار مو کو نو ما دا وخت کار نه کیږي وروره برابر بيدسو نو امکان ستا چې هغه خاطر وګرځي د خیر اجازه خپل کور ته ورسو د تر څنګ سیام صاحب هم ورسو نور نو بیا د خیر سره شاید ما وای حبیبزي صاحب په دکان کې بيدسو څنګه ښه خبره نه ده او ډېر ښه خبره ده نو هدف دا دی چې دغه دی راسره وسی ټول څنګه مزدار سونه واټه مزدار دی مرګور حبیبزي صاحب بیده دی یو درېږه چې وګورو د بدخابي څونه ده سیام صاحب ته خو ویښ یې دا لایټ ویلس زه د بدخابي معلومه کم چې شپه راواخم دا نمرور دا اوس کم کار دی یار حبیبزي صاحب خو درلی دا ټوکنو دغه پیسې دي د تیلو دا بر ورک موټر کې ته څنګه خوب کوي خو ماته هیڅ خوب نه راځي ټکټر کې خلک خوب کوي
موټر کې لا خلک خوب کوي د ټریکټر په چله کې لا څوک خوب کوي الا لږ لار پاته د خیره په دغه کې شاید صفا کې زړګي دا لږ خوب ته خو ډېر دي یا خبرې دي خوب خرابېږي شي نه خرابېږي ګوره برای مم خوب نه وکړي ول مشپه خو ما خپل خوب نه دی کړی اوس دا دی نن بیا په سفر کې د خیره ویډیو خو نه کوي یا ویډیو نسته ویډیو نسته اشه ویډیو خندر کې دا وخت چې ته خندر کې ګوره ما پاسه په اما دې مزکا پورې ها به بسیس دا ګروپ مرګ استاد دا ګروپ مرګ لایټ لګولې ګروپ نه دی دل لایټ دی وروره هغه سر دغه د کاش کې اشه ته چې د بدخابۍ طاقت نه لري مسافري ولیکه مجبور ها استاد لا څه کوم دا خبره د خیره بیا زه بل سفرم لرو د خیره سره یا چیرې هرات ته نه ځه څونه وخت سبا نه بل سبب یو ځای دوی ورځې بعد آماده لازم خوب سره سي الله دا خوب هم عجبه شی ده و سیام صاحب ولا خوب ډېر جالب شي خوب درس بلا دا ځای نه واړي چې بالښت یا داسې دی ما سر چې یو ځای کې شي بلا خوب درته ته دې بره په ناس چم دي ده اوس ترته ګوره دلته د لیدونکي ګرده درته ګوري ته ځان یوټیوب چلند کړی دا نه دي چې کوم څه نه ایسته کړه کوم چې کوي دا ایسته کړه نه دی ولا ستګم دا مرد یا دغه دی آماده سه د خیره سره استاد آماده یا بل خوب 190 کیلومتر لار پاته د زړګي ما خو 190 دونه کیش لکه په دغه 190 کیلومتر خوب و دغه لار سر ډیره ده 114 کیلومتر ده اخته به وګوره څو ده حبیب زئی صاحب 25 لا د بولدکو کندهار 15 کیلومتر خوشه نو ساعت څو ساعت کیلومتر وګورئ یاره څوک چې بدی وي خورا انتیکي کوي زئی صاحب څه پیسې راکړه پیسې په پور راکړه ساده ما کیسه هغه دې نه ویل چې د خلکو د زنګ روی بویز په میلوز موږ د زنګ روی راو پیسې و مرته زنګونه راوي پیسې دا ورور ته ساري زنګونه روان دي ورور پیسې راځه پیسې دی اوس مرته چا زنګ روي چې راځه پیسې دی اوس وای پور راو دا د خوب دی پرچ وای زه سمه ده نو بس بده څه شه بیا د خیره چې ورسېده زه غږ در باندې کوم نو ملګرو د شهر صفا په سیمه کې یو دلته ډېر ښایسته خټکي دي خټکي به وخوره تا پر کې د خوب راکښېنوي خټکۍ شپې 2 بجې خوږ دی نیمه وروره ولې 2 ساعت 6 بجې وای ما ساعت زه ساس خو زه ورځ په 1 بجې ولاړ دوستانو پر دا رقم خوږ دی برا یو خدای خوږ دی بل د خوږه شایسته واوی د افغانستان زې صاحب کا دغه نکی مالګه پرواچو کله او فانو وی اواز اشه خوب در سبلاری وس یو خټکۍ را سبلار نه سپو پر ما کنم شخوان کی پایت کټ سره شخوان کی انګړ بخینه مې دي خوندور دي نوشه جان غاری خرګه کې نازي شاعري بس کړی او دا بیچاره مونږ کې د خو ورخښن سال مونږ هم نه دي بخښه بکاندې بالا سال مونږ هم نه خوږ دی او د شپې 3 بجې دي خوږ باندې د لاس یې وټخو راکم ته دا ماته راکم پټان صاحب د زما خواسته ډالې دي نوشه جان ورکه چاړه دا خوږ دونه شیرینی پکښه ده برا اپرین داغه څه
دا کشنی کشنی خوند نه راکوي پټان صاحب دغسې سم خولې ته نیول نه واو نوش جان زنې دي خټکي سمې راوکشه دي دا ځای بیکړی دی وخوره پورته کړی دا ځای د تکاشکي باره واخوره ها پټان صاحب داره نوش جان نو نه ډېر ته توګه دلته دی هغه د اسندروغ ځای پرې شرسپاله اوسه ما بسنتي څنګه ولاړه ابي بزي سا خو درته ولاړې خټکی پیدا خوب مو ولاړې بله دوستانو شاري صفا ډکه ده دغه ټولې د خټکیانو بس د دې کله کېږي شاته هغه زمینداران یې مخ ته روي نمبر پر غاړه ایښي دي کابل ته هم خلک ګینجې وړي کندهار ته هم خلک ګینجې وړي موږ دغو خلکو څه چې د دې پسې خورو مستقیم هم کڅوړې ته وراچو د ځان سره یې وړو ولې زمزه لرې زه بزه لرم وا حبیب زید صاحب بله راځه مکه دا خوره پټان صاحب حبیب زید صاحب بیا خورې نه شاته غورځي ولې منارې شوکې نه ګرسک د خټکیانو نوش جان یارانو خی مې هم کېږي دوستانو یادونه مې هم وکړه په خیب کې معلومات داسې ټوکې کېږي مګر د چا طاقت ته کېږي دې خوږه خټکي د وطن څخه چې لرې مسافر دي هغو دپاره به موږ وخورو د هغو په خاطر یې خورو هم د هغو دپاره به موږ وخورو هغو ته دې خدای د زړه صبر ورکړي الله جل جلاله دې خپل وطن ته راولي چې داسې خټکي راسره پیدا یې وخوري دا چیز غږ دی حبیب زی سره چرچر دا چرچري دي چرچري ورته وایي دې ده چرچرک او چرچري ورته وایي دا به غږ کوي هر څه ورکېږي هی سپوږمۍ د څوک چې وایي سهار وختي دی ها موږ نه ځو کومه ده دا مزخ دی یا دغه ده دا غږ چې کوي دا یو دی یا دوستانو دا حقیقت هم دغه غږ چې کوي دا ډېر تېز غږ چې دا د اوبو مور ورته وایي خو غار چې ننوځي غږ کوي پټان صاحب د خټکي غوښتنه وکړه زه به خټکی ورته سپین کړم میوه کې پټان صاحب دا ډېر جالبه در جوړوم ته ورته ګوره ډېر ښایسته یې جوړوم ډېر خوندور یې جوړوم تا ته تکلیف نه در کوم شکر دی خدای دا دا دې جوړ نوش جان خاص لکه بدرنګ خپل اک مې مشکله وګرځوي زر صاحب زید صاحب خټکی را مات کړ سیام صاحب داسې جوال موال ته خې نه وراچي اوس هغه ګړی دی مان کړې سیم معنا یې در کوم بیا ته خوریا حبیب زی صاحب څنګه سوځه دونه ښایسته یخه او خوندوره یو خواته راسه دغه لاره د موټران دي روان دي دوستانو دونه ښایسته جنتي هوا ده جنتي هوا سړی چاغي ده هوا بیده سو بیا دوستانو خټکۍ ولا چې موږ خټکۍ جرانې وي بس موږ خوشبخته خلک چې دی بیده سو پیسې یعنې نه ورکو دی بیده دی دوستانو تاسو ورته ګورئ ورواړو پټان صاحب
نو زموږ یو نوش جان یو ورور ته نور کې راکانه مور پیدا کړه دا غټه ټربو دا چې موټران دي ټربو دا اس خو چې وازر روان دا خو چلان به بسیده دوه آسان دوه نه پکښې ځان سبا خټکي ته نور زه هم ډېر ښایسته خټکي دي سودا ورسره ډېره سول وبې ګورو یارانو نور نو زموږ بیټرۍ ختمې دي صفر پاور بینکونه لا ختم شوي دي دا یې پټان صاحب 3 بجې 2:50 والا اته کم 4 بجې دي اوس نو د خیر سره د زابر پر غاړه روان یو ښاغلی حبیبزی صاحب دلته کښته کوو کوره پرې نه بیا یو ښه یا در کوره پرې نه ګوره کې مو راپورته کړی دی د دغه باندې ما یا هم نه کې پر چوک مو راپورته کړي د خاص تللو دوستانو زما سره واده کمنټ پر ما پور دی یا کمیټ نه د خبرونه شروع ده دا ښکارا درته وایم ګوره اوس موږ اوس ویني خو را کمنټ کوم هم نیم رسولې در پوره دا خو زه اوس وایم هم نه دي رسوم ته کمیټ ته ته ګپه کوي یا ګپه نسته ادریس چاګو وایي رښتیا ګوم دغه ځوان ګوره دا ځوان په ایدګاه راځي کښته کوه کم ځوان دا دوی خو سوي کسره ایدګاه دروازې اجا غاله د کور مخ ته کښته کوه د موټرواني کړې ده اجا هغه ماشاءالله زه به وروره زما زړه ته نه لوېږي چې زه در کوره ورسېږم ځکه ډېر خوب راځي موټر هلته د روان په پارکینګ کې د درایي په جاده کې بېدېږم چې منۍ چې دی ښه هلته بېدېږم وروره ښه ګرمۍ ګرم کړم سر واخیسته و بره بیا راځم کور ته د خیره سره اورې نو ملګرو خدای دې وکړي چې زموږ د دغه خپرونې څه مو خوند اخیستی خوشحاله سوي یاست طبیعت مرسته سوی بیخي ډېر برخې درلودلې نو خدای سوي خبرې دي اوس د زابر پر غاړه یو زابر پر غاړه روان یو ښار ته راغلي یو مقصد د کندهار ښار دا د زابر غاړه دا کومه لکه ده سیمه ده نو ملګرو نور موږ ته اجازه راکړئ سیام صاحب مې هم ورسوئ حبیبزی صاحب مې هم ورسوئ اجا آغا مې هم ورسوئ اوس نو زه د خیره روان یم کور ته عکاسي ولې داسې خوبه سوله سره دغه دی نو بیا به د خیره نورو خپرونو کې درته راځو او هیله ده چې دا خپرونه هم د خوښې وړ ګرځېدلي بدخوابه ډېر ټینګ یو نو دونه ښه دی بس اذانونه وسوله لمونځونه لمونځ به وکړو د خیره بیا به نو خوب وکړو نو تاسې هم پر الله پاک سپارم ښه د مینې څخه ډک وخت ولرئ ښه د مینې محبت څخه ډک ژوند ولرئ د خدای په امان ښې چارې ښه وختونه